د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د مرستو د څارنې ځانګړې ادارې یا سیګار هغه ټول رپورټونه او تورونه رد کړل چې ویل یې ولسمشر اشرف غني له میلیونه ډالرو سره وطن پرېښود. سیګار وايي دوی سره حتی $1 میلیون هم نه و. د سیګار ادارې د دغه پلټنو د پایلو مفصل جزئیات لا نه دي خپاره شوي. ولسمشر غني له هېواده تر وتو وروسته تورن شو چې شاوخوا $1.9 میلیونه یې له افغانستان څخه په خپلو لیږدونکو الوتکو کې ورسره وړي دي. ښاغلي غني دا تورونه هماغه مهال رد او له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په دې اړه بېطرفه څېړنې وکړي. پر ولسمشر غني دا تور په لومړي ځل روسي رسنیو په کابل کې د خپلو استخباراتي سرچینو په حواله خپور کړی و او وروسته پخواني ولسمشر حامد کرزي ته منسوبو رسنیو ډېره خبرګوله. د ولسمشر غني یو شمېر پلویانو د سیګار د دغه څېړنو د پایلو هرکلی کړی دی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر مولوي شهاب الدین دلاور د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې په ارګ کې د یوه تلویزیوني خبري کلیپ پر مهال د ولسمشر غني له لوري د $1.9 میلیونه د وړلو د ادعا له تایید سره یوې ویالې ته په اشارې وویل $19 میلیونه په دې نالۍ کې ترې غورځېدلي او پاتې شوي وو. طالبانو د سیګار ادارې دغه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.